بلوچستان کې د پښتون کلتوري لباس یوازې د جامو نوم نه دی، بلکې د پیژندګلوۍ، وقار او یووالي څرګندونه ده. دا دودیز لباس د اخترونو، ودونو او قومي مراسمو پر مهال ځانګړې معنا لري او خلک پرې خپل کلتور ژوندی ساتي. جامې زموږ د جامو و ښایست او د دازیبي ته وګورو نو دا یوازې جامې هم نه دي، بلکې د یو هنرمند د احساساتو یو ډیره ښه او خوندوره انځورګري هم ده. په دې جامو کې که موږ پام وکړو نو په دې کې د رنګونو یو داسې امتزاج او د هنر یو داسې امتزاج موجوده وي چې په دې باندې د لیدونکي سترګې نه مړېږي. بله خبره دا ده چې د دې جامو د رنګونو په حواله باندې که موږ وګورو نو په دې کې هغه توازن ساتل سوی وي، ژړ رنګ وي که سور رنګ وي که شین وي او داسې نور رنګونه چې د دې په اغوستلو سره د یو مېرمنې و شخصیت او وقار ته ډېره او بېساري ځلا چې ده هغه رسیږي. په عصري فیشن دور کې ځوان نسل هڅه کوي چې دود او نوښت سره یو ځای کړي. ځوانان په دودیزه شلوار قمیص کې نوی ډیزاینونه، عصري کټ او رنګونه کاروي، خو بیا هم د خپل کلتور بنسټیز رنګ او بڼه ساتي. په همدې توګه پښتون کلتوري لباس نه یوازې د تیر تاریخ یاد تازه کوي، بلکې د راتلونکي نسل لپاره هم د ویاړ سرچینه ګرځي. د اختر، ودونو او کلتوري میلو پر مهال د دغو دودیزو جامو غوښتنه زیاتیږي. همدا موسمونه د سیمه ییزو درزیانو او کړایي د هنرمندانو لپاره د عاید مهمه سرچینه ګرځي. ګڼ شمېر کورنۍ په ځانګړي ډول ښځې د لاسي کړایي له لارې خپل اقتصادي حالات پیاوړي کوي. دستی یاد دارم، لباس ساخته میتونم، مثلا کار دستی کوک میتونم. زما نوم فرزانه احمدی دی. زه له افغانستان څخه راغلی یم او غواړم نوی ژوند پیل کړم. ډیر هنرونه لرم، کالي جوړولی شم، خیاطي کولی شم او پخلی مې هم زده دی. بیلابیل کارونه کولی شم. تعلیم مې هم بشپړ کړی دی. د کور کارونه مې هم زده دي. خیاطي او نور مسلکي کارونه مې هم زده کړي دي. خو دلته چې اوسېږم کار لږ دی او ژوند سخت دی. له همدې امله هڅه کوم چې له خپلو هنرونو څخه استفاده وکړم، له خپلو کارونو ګټه واخلم او یو ښه ژوند جوړ کړم. د نارینه‌و دودیزه شلوار قمیص، واسکټ او پګړۍ د سادګۍ او درنښت نښه بلل کېږي. پګړۍ د عزت او مشرۍ علامه ده او په بېلابېلو سیمو کې یې تر ټولو طرزونه هم توپیر لري. له بلې خوا د ښځو ګنډل شوي او ښکلي کالي چې په لاس جوړې کړایي او رنګینو تارونو سینګار شوي وي د پښتني هنر او مهارت څرګندونه کوي. د دغو جامو سره اغوستل کېدونکي زیورات هم د کلتوري ارزښت برخه ده او له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کېږي.